تا خدا خو داسې دي نن ډېر زیات خوشحال یم ربه چې کرم دې راباندې وکړو ما خو وې لاړم به سوټی شوم او استاذي مې لاړه او د حکومت د کاغذونو نه ووتم خو نه د حکومت د دې لپاره شنه قربان شمه قربان چې شم چې راته وي چې په دې زړو کسانو د تعلیم حاصل کا دا بوډاګانې بېروزګاره په دې پټو کې ګرځي په دې وکړه وای نو څه به ویمه دا خو د شپېتو کالو دي د دې نه به څه جوړېږي و چې د شپېتو شي خو د ویشتو شي او دوی پې تعلیمونه کوي وای قدرته نو سینه نه څنګه پارس پې پروت دی دوایان شم نه ټیک کېږي خو داسې کار کومه که نه یو څو بوډاګانې ګورم چې د تعلیم تیاره وغواړم زما خپل تنخوا سره کار دی په شړخ یې ولګي وای سینې دا وګوره په پتنګ پسې اسمان ته ختلي دي خدایه پاکه په دې وړو رحم وکړي لکه ولې یا پتنګ راخلاصو همداسې کار وکړه که نه هغه پلار ته دې ووایه یا مختاري کاکا راغی د سکول ته راځه او ښه او په قلیانه ښه زه به دې پتنګ وجني یا دوخانه تو لګه ودرېږه دوخانه تو لګه ودرېږه په خپه کې چې دی ډوکې بس په ټیوپونه روانې بیا بوډا شوي خو د ځوانۍ تک دې پرې نه ښودو بوډۍ نه یم ښه پېغلی یم بده خبرې شانه څوک اوازونه کوي ښځو له نه په کار چې ورته وګوري وا نو زه خو دې یم کلیوال یم که نه خبر له راغلی یم خیر خو څه دی وی یم خبره دا ده که نه کله اعلان ما نه ولیدو د څه اعلان زه خو کاڼه ښځه یم اعلانونه چېرته اورم همداسې کار دی که نه حکومت اعلان کړی دی وایي چې کومې بوډاګانې په کورونو کې او چې کوم بوډاګانې د هغوی دپاره تعلیم دې جاري کړی شي نو سکول ته راځي داخله دله وکړم هله شابه چې توبه خدایه توبه په دې عمر باندې تعلیم به دا خو د حکومت پالیسي ده نو څه به ویم نو خوښه نه دی تعلیم حاصل کړي یا نوره صحیح ده خو چې اختر تیر شي نو نکریزې په دیوال وتاپه اوس به پې څه وکړم بس هم دا متلونه مه کوه که نه همداسې کار دی که نه هم ته خو سپیا کاروبار دی او یم چې تعلیم حاصل کړي بیا به نه یوه سپیا کړم څوک زیاته نه شي وړي په حساب به پوه شوه و که نه او که نه توري ماما پرون هم دوکه کړي وه څپیا کې ډېرې وړې وې او پیسې لږې را کړې وې یم توري ماما دا خو هغه زوی یم غل دی خو داسې کار وکړه که نه چې سکول ته راشم مخامخ سکول دی او زه پکې ناست یم ښځه صحیح ده درځم څه ټیم درشم به داسې کار وکړه داسې نیمه ګنټه پس زه پرې کلي یو چکر وامه یو خبره ته کوم سړی خو پکې نشته نه نشته پکې دا کاکا یې لاړو ښه سړی ما چیړي ګورې نه بېخامه شمه نه به دې چیړي که نه زه یم که نه او ته را سکول ته ځه ورځه دا پچلکه وجې دي نه دا وړې دي خور کره زما چې راله پورې کې ډوډۍ ښه ده صحیح ده به ځان سره یو روټۍ راوړه بیا ده لږ ودرېږه ځوانه لږ ودرېږه د پلار سره یو خبره کوم لږ ودرېږه داسې کار دی که نه دا ته غویان چکر وکړه د پلار سره مې یو ضروري خبره ده بیا مخرین کاکا څنګه یې دې ته دې وګوره دې خبرو ته دې وګوره تاسو یې ته دې ووایه خیرن کاکا ویم خیرن کاکا مو وایه دې کم کاکا وایه وایي قدرته نو یا پرې ښې رستو یا مخکې خوشي و مقې خېتې رستو وایه خېتې رستو وایه ویم ښې به چې رستو زه ووایم په دې هر څه باندې به ته پوه شې که نه یعنې مخامخ سکول کې واپس بیا استاد شوم ویم راشي داخلي دله وکړم یارو ده دا وخت زموږ د سبق دی ما ته پته ده خیرن کاکا نه اشتهاري خم کاکا یم داسې کار دی که نه چې بچو خو د باندې تعلیم ونه کړه خو زه یې د باندې کومه او دې مخامخ سکول ته به راشي داخله به دله وکړم صحیح ده زه صحیح ده زه ورځه منه ته غویان بوده کور ته راځه سکول ته ښه زه ورځه خیرن کاکا چې تورې زل پې شاته کم نه ځواني چې پې د پاسه واه موشې خوند وکړو ادم خان کاکا دا څه وکړه مستي همدا مستیانې په دې کې مه کوه ما ته خو پته ستا خپې ختمې دي بیا به داسې کار دی که نه چې په جاپان کې به پیروزي نه میلاویږي او شل ول به روانې ډولۍ به کېږي یم په دې خوله دې لاس کې په پاکستان کې هر څه میلاویږي خو چې پیسې یې سړي ادم خان کاکا خبر خو به نه داسې نه همداسې کار دی که نه همده خو ریټیر شوي استاد وم خو ما ته پته مختاریا چې ته پخوا ریټیر شوي حکومت پالیسي نوې راغله وی داسې باباګان نه وایي تعلیم یې نه کړي بیا یې استاد کړم مړی نو اوس په تعلیم څه کومه همداسې کار دی که نه خفه کېږه ما یم هغه بچي د باندې خیال نه ساتي چې تعلیم وکړي که څه نه جوړ شي همداسې کار کوه سکول ته داسې داخله ده وکړم که نه بیا کسان پوره نه علم نو په هغې سکول کې خو نه کورسې شته او نه پکې ور شته
هر څه پکې چې لګولي حکومت لګولي ته ځان نه ورسوي ده بس ټیک ته ځه زه کور ته به ځه بیا راځه ښه په وخت راځه ټیک ته ځه ځه لارې ماشاءالله کا خو روان دی ها خو نن واده وکړو نو هسې به تشو کې تاویږو را تاویږو زما سخت په دوی ته کې څه واده ونه کړو نو خبره دا ده وی زما نوم ګلخان دی او ټاله مې راوړی یو پیغام دی وی څه به ټکي څه به ورسره ځکم څه به ټکي څه به ورسره ځکم نو څه ورسره ټکه که نه دې ته یو ګدا تاسو وي مړه به دا پخواني یادونه راته راټاله شو ما یې را مډوران ناټې او روټۍ غوړې ورته ته یې غېره که نه واده ته صدقه خو او که نه ته په تمنې مې پټون غوړې ښه وای ښه ها څوکې السلام علیکم استاد وعلیکم سلام نن سبا خو استادان دي څه استاد دي تاسو ته ښه پته ده که نه چې مختیاري یم حکومت اعلان وکړو دې او دې وي سکول ته راشي داخله ولې وکړو وای په دې عمر مو ډېر شرموي دا سماره دې خولې ته دې وګوره خولې د سرونه موږ به تعلیم څه کوو خیال یې وته استاد یم احترام مې کوه ویم راشې په دې عمر که زه نه څه جوړ شو یا خبره خو ټیکو کړه لاله ځکه چې دا ګیرکاران نه پکې پیسې میسې وي هغه به دننه نه وي تعلیم به وکړې هسې خبرې خو وزن ستا چا ده کېنه نه څه ما یې لکېنه چې یو نونی وایم داسې که نه سره په سترګو وینې خو دا ډوډۍ دي او دا کسان دي ودانۍ کې به ته تم خورې ای پښتانه داسې موست سکولوالي دا ترکاري پخې نونی ده که نه که ځوان دا مزدوران دي استاد جي دا ریکارډ دی که نه څه خبره نشته چې تاله به زه خیر سکول ته په ټیپن کې ډېر خیر دی په ډېر نارې اسه منه دا مزدوران دي خدای دې په خیر کا دا سکول ته راځه دا او زمونږ سکول ته راځو ښه خولې دې نیولې ده دا سکول ته راځه چې خدای دې په خیر کو خیر یې وته تم څنګه بس ته ورته وګوره قسم په خدای کې په دماغ باندې اور بل کې یاره خو زبر دا ټیکاړي سکول ته مونږ مور شو وګورو چې څه دي پکې هلکه تاسو روټه خو موږ راځو ښه دا چې وځو د پیغلو جنکو د پیغلتوب باندې تور داغ دلته څه کې وای ساګ لرو وتی ما خلک وای کنه وای په ساګ باندې زنانه او پوزه ورکړې ده که تا په دا پوزه ورکړې وه نو هېڅ به نه وي پاتې دا څه کار وکړه که نه تاسو سکول کې کار کوئ ویم هاو که نه ویم هغه مخامخ سکول کې چې کمې تا ته خو پته لګي چې زه استاد یم ویم سکول ته راشي تعلیم وکړي چې واده شي که نه داسې خو ډېره ګرانه ده یاره ما هم دې سکول کې ورکړه که نه ښه ښه زه همداسې کار به وکړو که نه سکول ته به راشي به داخله بدله وکړمه بس ټیک ته ځه ښه ده ښه زه ساګ وکړه او سکول ته بیا راځه ښه ساک کومه او بیا درځم ده ښه زه ساګ وکړه ده وایي تا نه لوګي نه شمه وایي خو زه تا شکر چې سکول ته راورسېدم او پوره واته کاله پس راغلم یا استاد چې ریټیر شي که نه اکثر په کور کې چې کوم یا لوښي وینځي یا چې کوم ښځې د سپږې ګوري خو دا چې ښه تعلیم جاري شو تعلیم یا قدرت ته پکې خیر کې بالغه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ویم وعلیکم السلام دا چل مه کوه سکول ته بالخانې ته رانه کېنه ځوانه ویم دا ته چې نوم دې څه دی نوم مې ادم خان ادم خان او د پلار دی ګل خان ګل خان دا صحیح ده ښه ویم دا ته چې کار څه کوې وای ویم ودرېږم چې ویم داسې کار وکړه چې اوس په ولاړه ووایه نو ویې وایه پیمان ښایسته شي ښه ویم یاره مختیاري استاد ته ښه خبر یې چې کار روزګار به م څه که خو ټاټ کېم چې یو زامن هم زلمي شو هغه هم د کار روزګار نه خو ته رالي تا وې تعلیم بالغات راځم دلته رالي ښه نو به دا خو ښه خبره ده کښېنه عیال یې خوشحاله کښېنه کښېنه ځوانه کښېنه راځه راځه بینجو کې قدرت نو یو پکې سړچو بوډا نشته تاسو سلام علیکم وعلیکم السلام کښېنه خولې دې شینګه کړې ده بس همدا ته ووایه که نه چې نوم دې څه دی ریحان ګلو خیرن ګوجو خفه نه شي ښه او د پلارو څنګه ګلو شنې ګوجو بس ټیک شه بس هلکه دا بل دا پرېږدې هغې چې داخلي ته دا کوم بس ډېر به خوشحاله شي په دې عمر تعلیم وکړې ښه وایي قدرته السلام علیکم وعلیکم سلام ګورم ته نه کښېنه یو ځای ته یم نوم دې څه دی ماجبینه اشراق دې ولګي خدای پاک ولیکل ماجبین شي خو دا صحیح ده خدای دې په خیر کي درې خو برابر شو که نه درې سلام علیکم
وعلیکم السلام یم خیجو تلایی کینه آدا کینه کم ځای کې کېنه. په دې کوشش کینه کم ځای کینه په سر کینه ښه یما جوخانه خی چې راځي ویم دا چې پلار دې څه نوم دی ګوهر جانو. ښه زه صحیح ده یم بس دا څه وایه که نه چې دا تعلیم دې ولې نه کوو په دې عمر دې شروع کړو یا بچې یو خو د پښتنو معاشره ده زنانه چېرته تعلیم ته پرېږدي او پخوا خو څه وخو اوې یو بیا راته دا ویلې وایي سبق د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي جنت کې بې ځای نه او دوزخ کې به غوټې وي نو زه خو ساده ښځه به ویرېدم یم دقه کار ده که نه زمونږ د پښتنو ځینې فیصلې داسې وي چې تعلیم طرف ته او د کورونو فیصلې ګډې وډې کوي نو هغه معاشره ده خرابه کړي خو ځه الله دې پکې خیر کړي هغه نور بیا راپرېږده بیا راځئ سلام علیکم استادی. یم وعلیکم سلام اګر کار کارم ښه روان دي ښه دی. کار خو ښه روان دی تا یې خو دا راته دي کې خو تا ډېر بدلې نمونې راوستي دي دا تا راوستي که ما راوستي او دا دې خو خفه کېږي نو تا خو مخکې چېرته ډولکي مارو سره پیسې نه راته وې استاد دی. ښه دي ښه استاد خفه کېږه ما خو په دې شان نمونې استاد خفه کېږه ما خو استاد چې کوم داسې وي که نه قسم په خدای یا تفاعلیه د دماغ ځکه خو زمونږ ملک ترقي نه کړي چې استاد عزت پکې نشته کینه کېنه چې کم کس استاد قدر عزت نه کوي کنه ټول عمر به خوارو ځای کېنه نو دی ښه استادي دا تو ځوانه چې پوره نوم دې وایه دستګیره دستګیرو د پلارو علمګیره علمګیرو او د نیکو جانمیره جانمیرو بس ښه د وایه که نوم دې وایه رماجي سیدې سید شابسې سر سیدې سر سید دې پوره شو محتشم علي شاه ښه باچا عرفې ګل خانو دا راته ووایه که نه چې دا څو کسان دي کوم دي دا ته چا نوم دې واخیستی زموږ وګده دا زما یو کس یم که زما نوم دی که نه داسې کار وکړه ها یم ستا لپاره به زه بل د سره راولم ښه صرف او صرف ګل خان بس دوستی یعنې تعلیم بالغه سکول ته خوش آمدید د تعلیم بالغه مطلب چې په دې عمر باندې موږ تعلیم حاصل کړو د ملک نوم روښانه کړو راشه دې خوا ځوانه دې خوا راشه بیا دا راته ووایه هغه څه دي چې په وروستو زور کوي د خیشکو نسوار اوس یې خوند وکړه د خیشکو نسوار دي دا یم داسې کار د خیشکو نسواري دا خر دی چې سهار کې کار له بوځي نو په وروستو زور کوي اینه مړه دا پکې داسې د خیشکو نسوارو داسې کار دی دې خوا راشه دې خوا راشه لمر په چې کتې نه شي ښود ویه نن دې مولانا خو مې راغلي وو که نه مونږ وایي تاسو تعلیم بالغه کې خلکو له ودونه کوئ نه وجونه نه کوو همداسې کار کوو که نه کور ته یې بولو چیرې وټې پې وکړو مړه هغه دې ودرېږه یم دا راته ووایه که نه چې د پاکستان څو صوبې دي د پاکستان دي څلورو لاسونه وپړقوې ډېر ښه ډېر ښه دا نومونه به یې لږ آجیاو عمر دی دورنګ دی قطمان دی او کټور دی د ځینې چاخرینو نه وتې مه پړقوه ګډې وړې وي د پاکستان ګوره بچې څلور صوبې دي سند بلوچستان پنجاب او خیبر پښتونخوا ګډې وړې وې او دارالخلافه یې راته پته ده او بنګلادیش نه مې دارالخلافه چې کومې زمونږ د اوله خوا چې کومې کتوځی ده کېنه مړه ګډې وړې وې وایي ها همداسې کار دی ځوانه دې خوا راشه دې خوا راشه دا پلیانې دې پرېښې د پاسه دې پرېښې بوزې هم وایي ته اوسې دې قدرته استاد ما بول دې ټوکې نه کې ها هېڅ هم ته نه او کنه یم ته خو راته نه دا وایې او نه ورته هغه وایې ته صرف دا ماتې ووایې که چې دا واده دې ولې نه دی کړی واده استاد بس اسمونه ښه رواجونه او ګراني او غریبي لکه دې ټول حالات ته ووایې نو واده دې ونه کړ نو استاد ما واده ونه کړ یو مشوره درکړم څه د دې نه پس واده ونه کړي خو د شپېتو شوي د ویشتوني دې ته استاد ته داسې مه وایه ما نه داسې استاد لګا کېده چې شعر نه کوي هغې ذمهوار دې کېده کېده استاد ته دې هېږي واده یې نه کوي کور باندې یو زه به وایم په خیر کې خو واده مه کوه ښه نه هېڅ هم ورته نه وایم نه ورکوي ښه همداسې کار وکړه که نه په برخه کې جوړخانې سورې راځي که ودرېږه
یم تا خو دا سوال د کوم که نه چې د یو له لسو پورې انسي راته ووایي چې تعلیم مخکې بوځو څه درته ویم او ښه یو څپیاکې دوه څپیاکې درې څپیاکې څلور څپیاکې پنځه څپیاکې داسې کار وکړه که نه چاپیاک مې دی باک او بل څه مه کوې عادت نه کوې نو تا راته ویلي وو که نه ها داسې کوه کښېنه بس کښېنه دا او که نه تعلیم بالغه دی کوم ځای ته ورسو چاپیاک ورته دی ورسو دې خوا راشه خدای پاکه دا اوس ښه دي نو زه په سړو کې یم په ښځو کې زه ورته چې کوم دی یو ټکي لیکمه او د دې معنی راته کې چې پې معنی Pimpalaka. وای پیمپړک نه پیزوانو هغه ستا به پوه ته نه راځي کېنه وای پیمپړک خدای پاکه څه ده زه دا وړو سره مې سر شو همداسې کار دی Naswar raka. نه بیخو ما زمستان وخو نصوار و نصوار Raka naswar. اول خمنا نفار ګوډي راغلي Da de raka. شما نصوار ما چه نیغی گمان قاشقاره بوډي یا الله تو Gulesina. دا څه کوې یا لکه Naswar tu. وغورځوه لاندې وغورځوه نسوار وغورځوه نسواره کې داسې ښه شي دي چې کوم کس نسوار چې که نه خولې به سقا وینځي او دا شی ګوره مه کوې پښتانه یې که نه او مه کوه ته خو کومه ځکه په خپل سر ته نه نسوار چونډې دي او جي سر ته وګوره جي جورخانه دا په دې عمر څه کې اسی ورته کتلو شک مې پرې راغی مالک دې زمونږ ګاونډي دی خدا خو د بر کلي دی ها زه تپوس کوم که نه ادم خانه وای استادي الله یې په دې عمر د شرمون نه ساتلی ته څه کې یو استاد یو خبره ته وکړم بس وی که بیا واده مې نه دی کړی کنه دې سبا واده وکړم نه نو د دې خو چې کوم دی ګوره نوشیدي کړوشي دا څه کې زما هم یو څه کول وسې خو زم کونډې ما هم کونډه کنه بس کاکتو ته خبر وکړه خیر د نکاح خوان باندې بس به زه وکړم الله دې خوشاله کړه خبره کوم زه زه سید خدا بوله لومبني استاد چې خپل شاګردان له واده کوي من الله دې اشه یو داسې استاد ورکړي امين لا لوبه خو د منګي ده چې چا په خوشاله باندې کوي خوشاله دي نشه نو دا خولي باندې ساتي ښا نو چې هوا پاکه کې راغلي نو وډو غوړي دا کې نه چې ته دې نه ورکی دا غي چې مو دا خو یو بس هیڅ پلاړاو کو یا باندې یا باندې دله دا نسواري ورکه دواړه به نسوارم کوي او نه باندې څه کومه بدیس اخو دا قجوري ډوکې دي سپک نه دا چاته مکه وغوري خاص سترګې به کږي شي لا مونږ لري کولتا چې په بلا وځو پاتا خبره شکایت وکړو حکومت ته خبره ځه کنه د دې دوم دا واده بو د خوشاله کار دي ټول به کې شریک شو اسی روحي خبره کوم کا اسی دې ته وګورئ او زه خو بیا می کوي کنه نه زه ادم خان مو د عبد الخانه را زمون په مینه کې به خلل نه راوړي تاسو څنګه خبره ازما یا بس دې نه خلک وسوق انسپکشن ولا باندې راځي دا څه کار کنه که خو خمي زنګ او جری ته بیا شو الته باندې کا خوان او واده بدایو کوم قصه بس آباده عائشه بس او دې کومه چې می کنه خو دې بس کاوینو دا څه کار کنه چا خو دوانه زه بس موږ به زه زه بس زه په تعلیم بالغه چې کوم به دروازه وشو زه وزه دا څه کار وکړه چې موږ به وشو یو څو سیری به یو څو مټی ډبې به یو څو چې خوشاله کار موږ نه دي کړی بدقه خرچه و ټوکی کنه ته خاتم نقد تنخواګان یې پیډوي مو ساده قانوني ساده ته په کې یک دان شو کې تم بیا راځه زه اوس کوم ته راځي زه او زه خوشاله کار او یلا ویا ماشي دا سړی بوډا شي کنه دته پر دې خوشاله خپل خوشاله ښکای دا چې وخت به تاسو لکه چې موږ واده کړی دې خوان کو جوړ سم دا شیر او دا مټیان دې بیره وړم راځه نکاح فاصله راځه چې الله دې نکاح کې برکت واچوي هغه یې جمهوریت چیز کړ هغه هوته الا وشي خوان کو دا یو قربان کوي نکاح مخ کې راغلی څه کېګا راځي ګورول راغلی هیڅ موجودی دا تګي وګسترګي وای کنه هغه هم نکاح خان سیبو حاجی
نکاح خو به تړې که نه او نو روی غواړم او روغ والا څه شوه زلمي زلمي چېرته دي یاره اوس پې ووینې راځئ راشئ ته مولا دې فرقه صبر وکړه راځئ دا دي دا السلام علیکم دا چې بس زلمي نه دي خو بس په قهر د مولا اخته شوي دي همداسې کار دی نکاح خوان صاحبه دا چې کوم دی دا ادم خان دی او دا درخانه ده نکاح خوان صاحبه نکاح کار خو شروع کې کار خو د هغې نه مخکې چې کوم دی د ماحول دا سور نه برابر و ولې نه ډېر خوند به وکړي هلکه پاسه وه دا قسم نه دي چې لږ ډانس وکړي ځه ورځه پې بس ملک یې ولره همداسې کار نکاح خوان صاحب که نه چې ناوخته داسې کوې که دې فنګېږې ما ته ګورې تا ته نه ګورم چا ته دواړو ته ګورم ما چېرته اونې تښتي نه تښتي خو منم نکاح دا رسم به شروع کړو یې بس شروع یې کې جي ته دې خوا راوړه ښه جي ښه الله دې پکې خیر کړي جي الله دې پکې خیر واچوي ادم خانه تا ته دا درخانې فی سبیل الله قبوله ده قبوله ده قبوله ده کنه سریا درخانه تا ته دا ادم خان فی سبیل الله قبول دی قبول دی مبارک شه ولي د خیر مالک خیر انا لله و انا الیه راجعون سای ورکړه هم دکه زورو